داسې ګناهونو بیان درته کومه فاروق جانه چې هغه ګناه زموږ په معاشره کې دومره سیرورت کړی دی، دومره خوره شوې ده چې نن عوام پرېږده کوم چې خواص دي او منځګزار دي او تاجدګزار دي هغه هم په دې ګناه کې مبتلا دي. همدا ګناه او ګناه ده ډېره زیاته خطرناکه. اوس په تاسو ته د هغې پته ولګي چې د دې هغه خطرناکتوب څومره سخت دی او لوی د الله رب العالمین په یو لوی بدبختۍ کې موږ دا پراته یو. ما ته وګورئ چې هغه ګناه په خان کې هم ده او په غریب کې هم ده، په خان کې هم ده او په غریب کې هم ده، په ماشوم کې هم ده او په لوی کې هم ده او په بوډا کې هم ده، او عقلمند کې هم ده او بغیر عقل والا چې دی هغه کې هم ده. نو د دې د وجې بیانومه چې د ټولو نه مقدمه خبره اوله خبره ده چې زه اول ځان وساتم او بیا دا کوشش کوم چې تاسو دا کوم حاضرین ما ته ناست یې دا ته ځان وساتي. او کو بیا موجوده دور دا د ساینس او د ټیکنالوژي دی او حد یې کړی دی، خو زما په دې سکرین باندې او په دې موبایل او په دې نت باندې کم خلک دا بیان اوري هغوی هم دا زړه کې یو سوچ راولي چې او دا خو ګناه ده، دې نه ځان ساتل پکار دي. او زما عزتمند ورونو هغه ګناه څه شی ده؟ هغه بدنظري ده، د دې نظر غلط استعمال دی، د نظر غلط استعمال دی. او زما عزتمندو زما قدرمندو ورونو نن بد نظر دومره سیرورت کړی دی، دومره خوره شوې ده چې کو زه دا ووایم نو دا به بلکل صحیح خبره وي چې زمونږ ډېر خلک د سر دي ته ګناه وایي نه، د ګناه د لیست نه ده ایستې ده. او ورونو ګناه ډېره لویه خطرناکه ده چې دا بدنظري دا د غلط سلو زنانو ته کتل او د زنانو سلو ته کتل په بد نظر باندې دا څومره لویه ګناه ده دا څومره خطرناکه ګناه ده. لویه ګناه په خپل ځای خو څومره خطرناکه ده، زموږ اعمال پې ټول تباه او برباد کیږي، زموږ او ستاسو اعمال پې ټول نیست او نابود کیږي. نو زما عزتمند ورونو تاسو ته نن زما دا خواست دی، دا د دې دپاره ګورئ دا یاده ساتئ دا بیان زموږ اصلاحي وي، نه د جلسې بیان کوو نه د وټونو کوو، بس د دې دپاره کوو چې زموږ اصلاح وشي. او په اصلاح کې لومبی نظر زما په خپل ځان وي چې او زما به الله اصلاح وکړي. موږ هم ډېر کمزور یو، دا مه وایه چې ملا صاحب په منبر ناست دی او دې به ښه وي، نه موږ هم کمزور یو، زموږ هم بعضې ګناهونه کېږي. نو اول مې دا مقصد وي چې زه ته اول ځان بچ کړم او بیا مې دا مقصد دی چې تاسو هم ترې بچ شئ. خو ګناه ډېره زیاته سیرورت او ډېره زیاته خوره شوې ده او د هر انسان جیب ته رسېدلې ده. نن موبایل تاسو وګورئ چې لږ شیان اړی نو ګناه، چې لږ شیان مخکې کېږي ګناه. خو زما عزتمند ورو یو خبره یاده ساتئ او په دې خبره به نن لا زړه مطمئن کوئ چې څومره ګناه زیاته وي او څومره اسانه وي او تا ته څومره ځان بچ که نو زما د الله په ذات باندې قسم راته دې دپاره خورم چې ستا په دې زړه کې محکمه خبره کینی چې دا ګناه څومره نن سیرورت کړی دی، څومره زیاته شوې ده. خو که دومره د ځان بچ که نو چې څومره ګناه زیاته ده دومره به الله ثواب هم زیات درکوي، دومره به الله رب العالمین ستا په اعمالو کې برکات هم اچي، دومره به تعالی نیک اعمال خوند هم درکوي. نن ګوره یاد ساتئ چې که تاسو مونږ نن سوچ وکړو که نه نو اعمال مونږ ته ډېر اسان دي، اعمال ډېر اسان دي. پخوا هسې راته د دې ژمي باره کې خبره کوم، پخوا زمونږ مشرانو اوبه به ګرمې ډېرې په سخته میلاوې دي، په یخو اوبو به خلکو اودسونه کول. نن ګوره څومره اسانتیا ده، داسې کور نشته، داسې کور چې هغې کې به تا ته ګرمې اوبه نه میلاوي. هر انسان ته په اسان جومات ته به یو قسم چې لاړئ نو د جومات کار به ګران و، پکې به ډیوه لګېدلې و. ما ته د خپل جومات کې یاد شي، هغه مشران خو پرېږده دا نور مشران چې دوی خپل جومات کې دلته هم لاټین لګولو، دلته به هم ګیس لګولو، سپېمې به مقصد تورې شوې وې. نن څومره سهولت دی، ښکلې مزېدار قالین. تاسو چې په دې کم قالین باندې ناست دا 2006 کې ما راوړی دی او 2006 کې مې په 1 لاک روپۍ راوړی دی. او دې جومات کې قسم په خدای ماته یاد دي چې موږ به پکې لوښه اچوله او موږ به پکې دا هغه واخه سو
هغه هم پکې اچوم نو چې کله به دې سجده ولګوله نو قسم دې د هغې پورې به دې سجده نه ساه نه شو اخېستې چې تر څو به دې سر نوچت کړی دوړې پکې نن خدای نو چې څومره الله ثاني راوستې ده دومره موږ د الله د دین نه لرې کېږو ولې دا مې راته یو مثال وي فقط یو مثال علی هذا القیاس حج څومره ګرانو دومره ګرانو چې زه به د خپل کلي کې راته داسې کسان ښیم چې تلي د حج د اووه میاشتې او شپږ میاشتې مخکې به لاړل 6 میاشتې به مخکې حج نه تلل نن ته په 4 ګنټې پس د مکې مکرمې په ښار کې موجودې او آینده به لاسې کېږي نو علی هذا القیاس سهولتونه ډېر زیات شوي دي آرام ډېر زیات شوی دی خو دلته زموږ نه ګناه ډېره زیاته کېږي نو خدای پاک هغه اعمالو کې زموږ برکت نشته مونځ کې زموږ برکت نشته قسم دې مونځ کوو خو یو بوج دی راباندې د قرآن شریف تلاوت یاره زه به سره د ځانه ووایم زه خو خیر اوس بیمار شوی یم دې د وجې مې دغه شوي ګینې قسم دې په دې جومات کې به یا یو یا 2 یا 3 کسان داسې وي چې یو سپاره تلاوت پکې نور د سره کوو نه ولې اعمالو نه زړه تور شوی دی نوافل د چل لاله نه راځي چې څنګه په څه طریقو دا ولې دا بعضې ګناهونه داسې چې هغه موږ ګناه ګڼو نه خو هغې زموږ په اعمالو ډېر لوی کردار راوستی دی په هغې کې یو لویه ګناه یو خطرناکه ګناه بد نظري ده بد نظر دی هغه د سترګو دا غلط استعمال دی غلط استعمال